یونما د تیرې ورځې د بریدونو قربانیانو په اړه اندېښنه وښوده. په سلامونه مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ ویئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما د تیرې ورځې د بریدونو قربانیانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې په خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یونما ټینګار کړی چې ملکي وګړي باید هیڅکله داسې پیښو قربانیان نشي. یا د ادارې همداراز ویلي دي چې سیمه کې د حقایقو د موندلو د رامنځته شویو زیانونو د کچې د معلوماتو لپاره هڅه کوي. پاکستاني جیټ الوتکو د جمعې په شپه د خوست کونړ په یو شمېر سیمو هوایي بمبارونه وکړل چې په پایله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او په لسګونه نور ټپیان شول. په دې پیښو کې ویل کېږي چې د پاکستان جیټ الوتکې 3 بجو سهار مهال راځي او دغه 3 کلو هغه کورونه بمباروي چې وزیرستاني پکې اوسېږي او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوال شوي.